روسیې طالبانو ته څه ګواښ کړی دی او ولې ورته غوسه شوي؟ له طالبانو به څوک ولې او څنګه واک اخلي؟ ویډیو تر اخره وګورئ او چینل هم د لا ډېرو ویډیوګانو لپاره سبسکرایب کړئ. دا به لومړی ځل وي چې روسیه پر طالبانو سخت انتقاد کوي. تر دې وړاندې دا هیواد د طالبانو ملاتړ بلل کېده. د طالبانو له لوري د کابل د نیول کېدو تقریبا 4 میاشتې وځي چې له هغه وروسته هیڅ یوه هیواد دا ډله او د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د کابل لپاره د مسکو ځانګړي استازي زمیر کابلوف په خپلو تازه څرګندونو کې طالبانو ته په قهر شوی او ویلي دي چې دا ډله دې پر خپلو تعهداتو باندې ودرېږي. د روسیې ځانګړي استازي کابلوف خبرداری ورکړی دی چې کچېرې طالبان په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړ نه کړي نو قدرت به له لاسه ورکړي. هغه وویل چې طالبان دې د دوحې تړون عملي او یو ټول شموله حکومت دې جوړ کړي. د طالبانو له لوري د اوسمهال لپاره د دوی په وینا موقت حکومت جوړ شوی او یو شمېر چارواکو یې وړاندې وروسته ویلي دي چې دوی یو ټول شموله حکومت جوړوي. تر اوسه پورې طالبان په دې نه دي توانېدلي چې یو پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي او رضایتونه خپل کړي، خو په خپلو تعهداتو کې ویلي دي چې د دوی دولت باید د ټولو قومونو د اتحاد هنداره وي، خو داسې نه ښکاري. روسیې او پاکستان دواړو پر طالبانو ګزارونه وکړل. پاکستان اندېښنه څرګنده کړه چې افغانستان ښایي په راتلونکي کې د نړیوالو ترهګرو په مرکز بدل شي. روسیې طالبانو ته ګواښ وکړ چې کچېرې ټول شموله حکومت جوړ نه کړي نو قدرت به یې له لاسه ووځي. دا دوه مهمې خبرې او پیغامونه طالبانو ته پکار دي چې په ټولو برخو کې ګامونه پورته. که طالبان روسیه او پاکستان له لاسه ورکړي داسې به شي لکه نیمایي نړیوال مشروعیت چې له لاسه ورکړی. ځکه همدغه روسیه او پاکستان دي چې طالبان یې په یو شمېر حدودو کې ساتلي او که دا هیوادونه نه وای نو طالبان به هم شاید دومره نه وای. له تاسو مننه کوم چې ویډیو مو ولیده. تاسو د روسیې د دغه ګواښ په اړه خپل نظر را سره په کومنټ کې شریک کړئ. موږ هم ستاسو نظرونه په پوره حوصله لولو او بیا یې په راتلونکو ویډیوګانو کې نشروو. زموږ څخه د ملاتړ لپاره ویډیو لایک کړئ. تر بیا ښه وخت ولرئ. د خدای پامان.